اوس درېمه خبره کمی پیسې چې زمونږه په دې میاشتې کې یا دوه میاشتې کې بچ کیږي هغې سره به مونږ څه کوو هغه به په یو ښه ځای کې انویسټ کوو کله چې تاسو پاخه د بهر ملک نه راشئ او دلته کاروبار شروع کوئ نو په هغې کې به دا پکارېږي انشاءالله العظیم مونږ به سبا له دا سلسله جاري ساتو او سبا له به انشاءالله العظیم مونږ دا ډسکشن کوو چې تاسو به د خپل کور خرچې څنګه کنټرول کوئ دویم تاسو به په خپل مزدورۍ کې بچت څنګه کوئ او دریم دغه بچت شوې پیسې چې کوم دی تاسو به په کم کم ځای کې انویسټ کوئ چې کله هم تاسو د بهر نه راشئ چې بیا دلته کاروبار شروع کړئ او خپل ځان او خپل نسل معاشي طور باندې مضبوط کړئ او چې بیا زمونږ دا نور ځوانان دا بچي په بهر ملکونو کې مزدورونه نه ځي